صحابه کرام عرض وکړه اے د الله رسول ما هذه الازواح دا قربانین چې من کوو دا څه شی دی؟ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل سنت ابیکم ابراهیم علیه السلام، دا ستاسو د پلار حضرت ابراهیم علیه السلام سنت طریقه ده، دا دغه طریقه ده. بیا صحابه کرام عرض کړه اے د الله رسول زموږ د پاره په دې کې څه فایده اجر او ثواب شته؟ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل بكل شعره حسنه، د هر وخت په بدل کې یو نیکی ده. وخت خو پیژنې کنه عربي ډیره وسیع ژبه ده، د یو شو ډیر بشمار نمونه دي، د زمری په کې تقریبا 30 نمونه دي. شعر هغه وخت ته وایي چې د چیلې بیزه چې ورته وایي د هغې په بدن باندې ته شعر وایي عربی کې. وبر د اوښ ویښتانو ته وایي او صوف د ګډې ویښتانو ته وایي. ګډې ویښتان موږ ته وړی ویو او د بل ته وژغنه ویو. نو بیا صحابه کرام تپوس کوي اے د الله رسوله فالصوف یا رسول الله، دا وړی یو مسلمان ګډ حلال کی ذبح کی. نو وی فرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم بكل شعره من الصوف حسنه، د هر وخت د وړی په بدل کې یو اجر حسنه نیکی الله انسان ته ورکوي. نو مسلمانه ته یو ګډ ذبح کی د الله د پاره د قربت د پاره د ثواب د پاره خل ذبح کوي، دغه په بدن لکونه نه کروڑونه نه اربونه اختان دي، څومره نیکی دی وګټلې. خو اخلاص ته ضرورت دی. هر یو عمل چې موږ بار بار دا خبره موږ کوو چې هر یو عمل کې زموږ او ستاسو اخلاص وي د الله د پاره وي. فصل لربک، مونږ د رب د پاره کوه، وانحر قربانیم د رب د پاره کوه. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لله ولله على الناس حج البيت، الله د پاره د الله د پاره. واتم الحج والعمره لله لله د الله د پاره. څه چې کې مسلمانه د الله د پاره کوه، ستا نظر به په دې باندې چې دا د الله عبادت دی چې الله راضي شي او ما ته اجر او ثواب ملاو شي. نو په دې خاطر باندې عمل کوه. اخلاص ته ضرورت دی. الله رب العزت دې زموږ او ستاسو تمام اعمالو کې اخلاص پیدا کړي. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، واجعل حبك أحب إلي والعمل الذي يبلغنا حبك، واجعل حبك أحب إلي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى